السلام علیکم ملګرو، زیم خان او تاسو ګورئ خان انفو انجن. ملګرو، موږ ته د وړوکوالي نه ښوول شي چې صفا سوتره اوسېدل پکار وي. یو خو دې سره موږ د بیماریانو نه بچ شو او بله خبره دې سره زموږ مازغه تازه وي. خو ملګرو، په دې دنیا کې داسې سړی هم شته چې خپل په ګندګۍ او ناصفایۍ په وجه په پوره دنیا کې مشهور دی. د دې سړي متعلق زموږ دا نننۍ ویډیو ده. خو د هغې نه مخکې که تاسو زموږ چینل خان انفو انجن نه سبسکرایب کړی نو سبسکرایب کړئ. زموږ فیسبوک پیج هم وزټ کړئ، لینک په لاندې ډسکرپشن کې. ملګرو، دا کهاني د امو حاجي د یو سړي ده. دا سړی د 85 کالو دی او د 65 کالو نه اډو لامبلي نه دي. د دې سړي تعلق د ایران یو کلي دیچکا سره دی. دا سړی چې کله د 20 کالو نه د ډیره عجیبه فیصله وکړله. هغه فیصله دا وه چې دی به خپله زندګۍ خپله خاندان نه لرې تیری، یعنې دی به یوازې پاتې کیږي. ملګرو، دا سړی خپل خاندان نه خو بیل شو، خو د ځان سره یو واده وکړله او هغه واده دا وه چې دا سړی به په خپل عمر کې لامبي نه. ملګرو، د هغې وعدې مطابق د دې سړي دا خیال دی چې په ګنده اوسېدو کې انسان صحتمند وي. د دې خبرې وروسته د ده څه لوجیک دی، که تاسو ته پته وي ماته کمنټس کې لازمي ووایئ. خیر ملګرو، دی خپل خاندان نه بیل شو. د ځان لا په یو صحرا کې یو سوری وکړو او دا سړی به هلته کې پاتې کېدو. ملګرو، دې سړي دلته 15 کاله نه 10 کاله نه پوره 65 کاله تېر کړل. په 65 کالو کې دی یو ورځ اوبو ته خواله هم نه دی تللی. ملګرو، د دې سړي حولیا ډېره خرابه ده. دی په کتو کې د ښار نه بلکل لت پت ښکارېږي. خو ملګرو، دلته د حیران کېدو خبره دا ده چې دی دغې ګندګۍ په لاسه پوره دنیا کې څنګه مشهور شه. ملګرو، د ده کتو له د دنیا مختلف ځایونو له ډیر خلک راځي. ملګرو، امو حاجي د لرې نه په کتو کې یو ګټې په شان ښکاري. د ده په جسم دومره ګندګي او خاوره انښتې ده چې دی بلکل د ځمکې په شان ښکاري. ملګرو، خبره صرف د ګندګۍ نه ده، بلکې دا سړی چې نور هم کم کارونه کوي هغه هم ډیر عجیبه دي. ملګرو، امو حاجي د ځناورو نه بچ شوی خوراک خوري او د دې نه علاوه چې کوم ځناور مړ شي دی هغه هم وخوري. دا سړی اوبه هم ډېرې څښي، خو هغه اوبه هم یو د تیلو په ډرم کې کولاوې پرتې وي او هغه هم ډېرې څښاوي، تر دې پورې چې د دې سړي ویښته لوی شي نو دی هغه وسوځي. ملګرو، د دې نه علاوه دا سړی نور هم ډېر عجیبه عجیبه کارونه کوي چې هغه به زه تاسو ته په دې ویډیو کې ونه ویلی شم. ملګرو، ټوله ورځ خاوره کې پروت امو حاجي وایي چې زه خپل ژوند نه ډېر مطمئن یم، اما یو دغه شان ژوند تېرول غوښتل. ملګرو، د ده کلیواله د لپاره یو کمره هم جوړه کړې ده چې د خراب موسم کې پکې دی پروت وي، خو دا سړی ټوله ورځ او شپه خپل هغې سوري کې په ګندګۍ کې پروت وي. امو حاجي داسې وایي چې په ګندګۍ کې سړی انسان صحتمند وي، خو دا خبره مکمل غلط ده. خو امو حاجي داسې نه مني. که څوک دې سړي ته د صفا کېدلو مشوره ورکړي نو دی پې ډېر بد ګڼي، یعنې صفا کېدل د ده بیخي نه خوښ. ملګرو، دا سړی وایي چې زه خپل ژوند نه ډېر مطمئن یم. د دې خبرې وروسته د ده څه سوچ دی دا هېڅ چاته پته نشته، خو بهرحال سړی د خپلې ګندګۍ په وجه پوره دنیا کې مشهور دی. ملګرو، که ستاسو دا ویډیو خوښه شي نو دا لایک کړئ، خپلو ملګرو سره شیر کړئ، خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.